سلامونه د پښتو غزل درنو لیدونکو، هیله دا ټول به روغ جوړ او د صحت جامې پر تن ولرئ. ستاسې ورور ستاسې خادم محب الله حلیم یم. نننۍ موضوع مو جمهوریت د وخت د یو ساتونکي په اړه باندې ده. دغه کونړی ځوان د خپل ژوند کیسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې کلونه وړاندې د نوموړي انځور په سوشل میډیا په داسې حالت کې وایرل کیږي چې په دوړو خړ پر سر شلېدلې څپلۍ او زړه دریشي پر تن ده. خلک یې د انځور په لیدو مختلفې تبصرې کوي، خو دا چې د دغې انځور تر شا کیسه څه ده په اړه یې زموږ ملګري زبیر عابد له نوموړي سره مرکه کړې ده. راځئ چې په ګډه یې واورو. د نشراتو په لړۍ کې د هغه شخص خواته راغلي یو چې انځور یې په ټولیزو رسنیو کې ډېر کته پورته کیږي، مګر هغه شخص لا تر اوسه څوک په سمه توګه نه پیژني چې نوموړی څوک او د کوم ځای اوسېدونکی. په دغه پار موږ لازمه وګڼله تر څو د نوموړي خواته لاړ شو، هغه پیدا کړو، د هغه سره د دغه انځور اړوند مرکه وکړو. نوموړی د کوم ځای دی، چیرته یې وظیفه ترسره کوله، او په دغه حالت کې چې انځور اخیستل شوی دی آیا بې پامي ده که د نوموړي په خوښه دغه انځور اخیستل شوی. نو له دغه سره خبرې اترې کوو، مرکه کوو، ځکه په دغه انځور باندې د بېلابېلو اشخاصو لخوا په ټولیزو رسنیو کې لیکنې کیږي. بیا رنګارنګ تبصرې هم د هغه اشخاصو لخوا چې د انځور یې لیدلی وي ترسره کیږي، مګر د دې د ژوند په حقیقت باندې لا تر اوسه څوک نه دي پوهه شوي. د نوموړي انځور خپور، مګر پیژندګلوي خوندي ده. شهابالدین شاداب، تاسې ستړي مه شئ، هرکلی درته کوم او مننه هم در څخه کوم چې موږ ته مو د مرکې کولو لپاره وخت راکړه. ژوندی اوسئ وروره، هرکله راشئ، خدای مو راوله، ښه راغلی. تاسو نه هم مننه کوم چې مال هم وخت راکړه او یو څو خبرې یا بنډار سره وکړو. ښه راغلی. مننه. شاداب صاحب، ستاسې انځور په ټولیزو رسنیو کې ډېر زیات خپور شوی دی، بې انتها. لوړپوړي چارواکي هم دغه انځور پوسټ کوي، مګر ستاسې شخصیت تر اوسه چا په سمه توګه نه ده پیژندلی چې د دې انځور اصلي څښتن څوک دی، د کوم ځای اوسېدونکی دی او دا انځور یې کله اخیستی. که راته ووایي چې تاسې د کوم ځای اوسېدونکی یاستئ، خپل هغه پیژندګلوي د دې مینهوالو سره شریکه کوئ، د دې لیدونکو سره، نو دغه به ښه خبره وي. ولې نه وروره، نوم مې تا مخکې مو واخیسته، نوم مې شهابالدین شاداب دی، د کونړ ولایت د دری پیج ولسوالۍ د بارکنډۍ د کلي اوسېدونکی یم. او د وظیفې خو وظیفه مې د 205 اتل قلو اردو د 4مې لیوه د 3م کنډک. انځور جګیږي را جګیږي، خیر انځور ډېرې خبرې لري، خو داسې چې انځور نو هغه کوم درد چې دی هغه د انځور کې چې لیدل کېږي هغه نو زه نشم نن بیانولی او په زړه کې مې دی. شاداب صاحب، مننه. تاسې خو دغه منئ چې انځور ستاسې خپل دی، دغه انځور کوم چې د شلیدلې څپلو، د ببر سر، په خاورو خړ څېره او د شلیدلې دریشۍ سره اخیستل شوی د ډېر په ناپامۍ کې ډېر فکر تصور کې ناست یاستئ او داسې معلومیږي چې ډېر زیات درد لري. زه نه غواړم چې دغه درد اړوند خپله یو څه ووایم، خو ښه خبره دا ده چې تاسې خپله د لیدونکو ته قناعت ورکړئ، ځکه په ټولیزو رسنیو کې چې کمې تبصرې ستاسې د انځور اړوند کېږي، ډېرو اشخاصو به لیدلي وي چې یو زه هم د هغه اشخاصو له ډلې څخه یم، د هغوی د جملې څخه یم چې دغه تبصرو اړ کړم تر څو تاسې سره د نږدې نه وګورم او د دغه انځور اړوند له تاسې څخه واورم. د ټولو ملګرو دوستانو چې څوک انځور ویني او خپل نظر پې ورکوي، که غلط ورکوي او که ښه ورکوي، زه ترېنه یوه خاصه مننه کوم، ځکه چې دا د دې مینه ده، د دې نظام سره مینه ده، د دې سربازانو سره یې مینه ده، د دې وطن د ساتونکو سره یې مینه ده. دا چې بیا نو څوک غلطې خبرې کوي هغه د هغې خپل مربوط کېږي. انځور مې خپل دی، تر شا یوه لویه قصه پرته ده. دغه انځور چې څه رقم په درد کې ښکاري، د لیدو نه همداسې ښکاري چې دا یو دغه شخص به یا دا زه مثلا زه په دغه وخت کې د ډېر یو غم او د ډېر یو فکر، مثلا د دې انځور تر شا ډېر یو دردونکې قصه ده، په ډېر درد په حالات کې وم دغه وخت کې، نو نشم کولی چې هغه داسې د میډیا مخې ته ووایم، ځکه چې ځینې خبرې داسې دي محدودیتونو کې باید. چې در څخه چا اخیستی، آیا شخص یې معلوم دی دغه انځور د تاسې څخه چا اخیستی؟ هغه شخص مې ډېر نږدې دوست دی چې چا انځور اخیستی و، د نږدې دوستانو نه
چې دا هم سنګر ملګری مې و، ډېر وخت به سره یو ځای ګرځېدو، سره یو ځای به کېناستو، په یو سنګر کې به جنګېدو، د دشمن مقابل کې به موږ سره یو ځای حرکت پیل کوو. ډېر نږدې دوست مې دی. خو بیا دا انځور چې چا جګ کړی دی نو دا اوس ماته پته نشته دی د فیسبوک ته چا جګ کړی دی، مثلا اولنی نفر څوک دی چې دا انځور شیر کړی دی، جګ کړی دی. زه په هغه وخت کې په وظیفه کې وم، رخصت راغلی وم، بیرته وظیفې ته لاړم. چې کله لاړم 2 میاشتې مې تېرې کړې هلته. موږ به تقریبا داسې 1 ساعت 1.5 ساعت په اندازه مزل کوو غره ته، بیا به زنګ وو کور ته چې یعنې موږ ژوندي یو، موږ ښه یو، بس تاسو څنګه یاستئ. نو ما یوه ورځ دغسې پورته شوم غره ته، زنګ چې کور ته زنګ ووهم، یو احوال ورکړم کور چې زه ښه یم که نه. چې کله مې زنګ ووه، ورور مې د الله ژوندی ولري، هغه راته وویل چې ستا یو انځور جګ شوی دی او ته داسې انځور تا جګ کړی دی چې دلته خلک ډېرې خبرې پې لیکي، څوک بدې خبرې لیکي، څوک ښې لیکي. زه بیخي خبر نه وم، خو چې دا خبرې راته وکړله بیا نو ما ویل چې وروره زه دونه 3 ساعته 2 ساعته مزل کوم د دې دپاره چې تاسو ته یو خبر درکړم چې زه ژوندی یم، ښه یم، روغ یم. څنګه زه دلته انټرنیټ استعمال کوم یا څنګه. خو بیا ویله وینا تا نه دی جګ کړی. بیا څو ورځې چې کتلي وو دا فیسبوک یې کتلی وو، خوا دې خوا نور چینلونه یې کتلي وو، بیا یې ویل چې تا نه دی جګ کړی، چا بل چا جګ کړی دی، خو چې څوک دی هغه سړی هم اوس نه معلومیږي. په 2-3 ورځو کې بیخي نو ډېرو خلکو دغه که جګ که نو هغه سړی هم اوسه پورې مې پیدا نه کړ. شاداب صاحب دغه انځور د تاسې څخه په ارادي ډول اخیستل شوی او که نه په غیر ارادي ډول دا باندې؟ انځور خو داسې و چې په دغه وخت کې مخکې مې ویله چې په یو ډېر درد کې وم، ډېر یو د غم صحنه وه، ډېر یو سخته صحنه وه چې دغه وخت کې زه ناست وم. که سړی دغه انځور ته ښه دقیق د هرې زاویې نه وګوري نو خپله به هم پوه شي چې یاره دا انځور داسې په قصدي ډول نه دی اخیستل شوی، د دې په لکه زما په خوښه نه دی اخیستل شوی. شاداب صاحب بله خبره په انځور کې چې موږ ګورو ستاسې شلېدلې څپلۍ پښو دي چې ډېرې زیاتې خرابې شوي څپلۍ دي، دریشي مو هم ډېره خرابه ده او تر څنګ یې بیا ستاسې ویښته چې په دوړو باندې ککړ دي. آیا د اوبو او د بوټونو نشتون؟ دا عابد صاحب ستاسو پوښتنې په جواب کې زه به دا ویم چې عسکر وایم دې ته چې ببر سر وي، شلېدلې دریشي وي، خیرنه دریشي وي، شلېدلې چپلکې وي، شاید نه وي چپلکې، بوټ نه وي، شاید سنګر دی، هغه کې همداسې وضعیتونه راځي. دا چې زه ببر سر او شلېدلې څپلکې او خیرنه دریشي، نه د اوبو مشکل به هم نه و، خو په دغه ورځو کې په دغه وخت کې چې دا زه په کوم وضعیت کې یم داسې یو پیښه شاید واقع شوې وه چې یعنې زه دې ته نه یم جوړ شوی چې یا د سر ووینځم یا د زه دریشي صفا واچوم یا د بوټ په خپو کړم. خو ما مخکې مې وویله که نه چې یو دردونکې قصه شاید د دې عکس نه شاته پرته وي، هغه زما زړه شاداب کې صاحب تاسې اوس وظیفه خوشې کړې، آیا ترخیص مو اخیستی که نه؟ زه الحمدلله زه د الله نه په دې شکرګزار یم چې زه لاړم د خپل ملت د خدمت دپاره، خدمت موده مې پوره کړې ده، ترخیص مې اخیستی. شاداب صاحب د دغه انځور د خپرېدا وروسته تاسې څه احساس درلود؟ نو زه ښه نه وم خبر، چې کله رالم بیا مې چې کله د انځور ولیده منفي خبرې، خو د هر سړي خپل نظر دی. کله چې ما مثبتې خبرې د خلکو ولیدلې نو زه ډېر خوشحاله وم، سره د دې چې د انځور د ډېر داسې د یو چا په طبع نه وي که نه، مثلا زما په طبع نه و، خو بیا چې کله ما مثبتې خبرې د خلکو لګتې او نشرات مې د خلکو مثبت کتل نو زه ډېر خوشحاله وم. زه د دې تصویر د خپل انځور نه د دې خلکو نه ډېر خوشحاله. شاداب صاحب ستاسې پر فیسبوک پاڼه مې وکتل چې تاسې د دغه انځور خپله هم شیر کړی او تاسې پې د باره د پاسه یو لیکنه کړې ده، یو شعر مو پې لیکلی، آیا دغه شعر مو خپل دی؟ شعر مې خپل دی. د کتونکو دا د شاداب صاحب هغه انځور دی چې د ده څخه په ناپامۍ کې اخیستل شوی. زه به د کیمرې طرف ته ورنږدې کړم، کیمرامین صاحب به هم تاسې ته دغه انځور په روښانه ډول باندې وښیي. دا هغه انځور دی چې د شاداب صاحب څخه په ناپامۍ کې اخیستل شوی او بیا وروسته چې کله نوموړی پوهه شوی دی یو لیکنه یې پې هم کړې ده. نو دغه شعر چې ده لیکلی تاسې سره به شریک کړي، ځکه دا هغه څوک دی چې زیاتو اشخاصو به ده ته د مړ فکر کړی وي خو زیاتو به بیا ژوندی بللی وي. موږ هم نوموړی په ستونزو سره پیدا کړی دی، نو شعر ترې نه اورو. شاداب صاحب مهرباني.
دا ځلې مې ښه ډېر ځان ته وژړل ډېره موده پس مې خپل تصویر ولید او پوه شوم چې اوس مې لیونی بولي ما چې کله ستاسو دا ضمیر ولید زه ورپکې څیرې ګریوان ناست یمه خپل ځان مې هنداره کې فخر که به بر سرخ پیه بلخپې یمه خیر که به بر سرخ پیه بلخپې ومه ما هغې سنګر کې لوی تاثیر ولي. هغه شخص موږ تاسو ته در وپېژنده چې ډېری ځوانانو ډېری خلکو به د ده څخه تمه قطع شوي شاید د انځور په کتلو سره خلکو فکر کړی وي چې دا مړلی اوس په دې دنیا کې نشته مګر هغه ژوندی دی دا زموږ تر څنګ ناست دی موږ د ده څنګ ته راغلو د ده پوښتنه مو وکړله. قدرمنو کتونکو د شاداب صاحب څخه تاسې د هغه د ژوند او د هغې د انځور اړوند واورېدل. نوموړی لا هم ژوندی دی د هیلو لمر ته خپلې شپې سبا کوي. الله دې اوږد عمر ورکړي تاسې ته هم ښه وخت.